زکیه نورین په پاکستان کې یو له هغو کارکونکو میرمنو څخه ده چې ځان له بانک اکاونټ هم لري. هغه دا ګڼي چې بانک اکاونټ لرل د هغې په خپل پیسو اختیار سیوا کړی دی. اوس زما اکاونټ زما طاقت دی. طاقت مینز داسې دی چې زما څونه پیسې ضرورت راځي. نن سبا خو ټول نه ښکلې خبره دا ده چې چیک بوک نه علاوه یو ATM کارډ هم وي چې کله اکاونټ تاسو کولاو کې نو هغوی دا هم آفر کوي. دغه هم ډیر غټه فیسیلیټي ده چې دوی دا آفر کوي. نو مونږ چې زمونږ چې څومره پکاري پیسې هغه د خپل ضرورت مطابق لاړ شو هغه پیسې مونږ راوباسو. نو زمانه هغه اخوا دی خوا چې کومې پیسې به د خاص کر د ښځو نه تلې په مختلف مد کې نو هغه پیسې چې کوم دی نو هغه زمونږ کنټرول شوې، هغه زمونږ په لاس کې شوې، واپس زمونږ په لاس کې شوې. د زکی په شان ډیرو نورو ښځو هم په تیرو کلونو کې د ځان لپاره بانک اکاونټونه پرانیستي دي. د پاکستان مرکزی بانک ریپورت وايي ملک کې د بالغ کسانو د بانک اکاونټ لرلو له امله مالی شمولیت د کال 2015 کې 14% نه د کال 2023 پورې 4.8% ته سیوا شوی دی. پیښور کې د یو شخصي بانک منیجر عرفان مقصود فکر کوي د مالی خدماتو د ډیجیټل کولو پالیسی د مایکرو فاینانس یا وړوکي کاروبارونو لپاره قرضو سکیمونو او د ښځو، ماشومانو او ټولو عمرونو کسانو لپاره مختلف قسمه د بانک حسابونو یا اکاونټونو سہولتونو د ټولو مالی شمولیت په ښه کولو کې مرسته کړې ده. مین وجه د اکاونټ تعداد زیاتېدو هغه دا چې یو خو خبره دا ده چې بانکونو خپل برانچونه ډیر زیات سیوا کړل. هر بازار کې هر ځای کې چې کم دی د برانچ هر برانچ به تاسو ته ملاویږي. دې نه علاوه چې کم دی هغې مین سټیټ بانک چې کومه پالیسي او ښه پالیسي کومه امپلیمنټ کړې ده په بانکونو باندې چې هغه مختلف سیګمنټس کې مختلف اکاونټونو کیټګریز هغې مونږ ته ویلي چې هغې دپاره خلکو ته دا سهولیات ورکوي. لکه خواتین دپاره، زنانو دپاره بیل سیګمنټ کې اکاونټ شته دی، ماشومانو دپاره بیل دي، سیوینګ اکاونټ ځان لدی، کرنٹ اکاونټ ځان لدی، کاروباري سہولیات دپاره بیل سیګمنټ کې اکاونټ دی. نو هر سیګمنټ ټچ کړی دی سټیټ بانک. خو د پاکستان مایکرو فاینانس نیټورک نومي ادارې شمیرې ښایي ملک کې کال 2023 پورې صرف 43% ښځو بانک اکاونټس لرل. د موبایل او انټرنیټ ته رسایي نه لرلو او نور ډیر معاشرتي وجوهات له وجې ښځو ډیجیټل مالی سہولتونو ته رسایي اوس هم ډیره ګرانه ده. زکیه نورین هم دغه خبره کوي چې اوس هم د ښځو مالی خدماتو ته لاسرسي خوالي ته ضرورت لري ځکه چې کلیوالي سیمو کې ډیرې ښځې لا هم بانک اکاونټونه نه لري. نو هغې دپاره بیا مونږ دې ته دا مشوره ورکوو چې تاسو کمې پیسې بچ کوئ نو بجای تاسو چې په کور کې چېرته په چینک یا په ډونګه کې ږدئ هغه تاسو دپاره ډېرې اسانې پرتي اکسیسیبلي تاسو زر لاړ شئ که څه ضرورت مو شي نو راواخلئ. داسې نه ده. مونږ وایو چې تاسو یو اکاونټ کولاو کړئ، تاسو په ماهانه بیس باندې په هره میاشت تاسو په هغې کې څه لږ ډېر پیسې ږدئ، د ځان نه بچت کوئ، هغه پیسې هغه تاسو ږدئ د سبا دپاره. د پاکستان مرکزی بانک دا دعوه هم کوي چې د ښځو بانک کې پیسې کېښودل یا ډیپازټ د کال 2018 کې 1 کروڑ 1.13 لکه نه کال 2023 پورې 3 کروڑ 12 لکه ته سیوا شوی دی او دغه موده کې د ښځو مالی شمولیت له 30% نه 40% ته لوړ شوی. دغه راپور زیاتوي د مالی خدماتو ډیجیټل کول او د برابري پالیسي هم د ښځو مالی شمولیت په ښه کولو کې مرسته کړې ده. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، VOA ډیوا، پیښور.